سلام ستړي مشئ د کرکټ مهمو وروستیو خبرونو ته. افغان ابدالیانو لومړۍ ورځنۍ لوبه سریلانکا ته وبایلله. افغان ابدالیانو لوبډلې د سریلانکا په کوربتوب په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د سیالې لوبډلې د 315 منډو هدف په ځواب کې چې وروسته د ورښت له امله 43 اورونو او 215 منډو ته راکمه شوه، د 7 لوبغاړو په زیان 270 منډې جوړې کړې او د 8 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د افغان لوبډلې لپاره ریاض حسن 10، درویش رسولي 15، قیس احمد 28، فرمان الله صافي او شهید الله کمال شل منډې جوړې کړې. د قوشتېپې کانال ملي سیالیو پیلېدو ته چمتووالی. د قوشتېپې کانال 20 ورځو ملي سیالیو لپاره چې د مې په لومړۍ نیټه پیلېږي چمتووالی کابو بشپړ شوی دی. د کرکټ بورډ لخوا خپاره شوي انځورونه ښیي چې اړوندو لوبډلو هم د بشپړ چمتووالي په موخه تمریناتي کمپونه پیل کړل. بل لور د یادو سیالیو په غوره کیفیت د وړاندې کولو لپاره پرون د تخنیکي او تبصرې برخې بهرني همکاران کابل ته ورسېدل او په کرکټ بورډ کې د اړوندو مسؤلینو لخوا یې تود هرکلی وشو. د IPL په دوام د 2 لوبو ترسره کېدل. د IPL سیالیو په دوام د کرکټ نړۍ د 2 شاهانو ویرات کوهلي او راشد خان اړوند لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې. په دغه لوبه کې د راشد خان اړوند لوبډلې ګجرات ټایټنز بنګلور ته د 201 منډو هدف ورکړ چې بنګلور د ویل جاکس په 10 او کوهلي 70 منډو پوره کړ او په IPL کې درېیمه بریا ترلاسه کړه. په ورته وخت راشد خان په 4 اورونو کې د 50 منډو په ورکولو کومه وکټ ترلاسه نه کړه. بل لور په دویمه لوبه کې چنای سوپر کنګز د IPL بریدګر توپ وهونکي مات کړل. سن رایزرز حیدرآباد ونه شول کولی د چنای د 214 منډو هدف پوره کړي او په 140 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د هند ښځینه کرکټ لوبډلې د 20 ورځې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبډله ماته کړه. هندي لوبغاړو بنګلادیشي ښځینه لوبډلې ته 145 منډې هدف ورکړی و چې سیالې لوبډلې په ټولو 20 اورونو کې یوازې 101 منډې جوړې کړې. د بنګلادیش لپاره نګار سلطاني 50 منډې وکړې او د هند لپاره رینوکا سنگ په 4 اورونو کې د 13 منډو په ورکولو 3 لوبغاړي وسوځولې. او وروستۍ تازه خبر ده چې نیوزیلند د 20 ورځ نړیوال جام لپاره لوبډله اعلان کړه. د نیوزیلند کرکټ بورډ د کین ویلیامسن په لوبډل مشرۍ د راتلونکي 20 ورځ نړیوال جام لپاره چې د جون په میاشت کې پیلېږي د 15 کسیزې لوبډلې نوملړ په ډاګه کړ. تر اوسه کوم بل هیواد خپله لوبېدونکې لوبډله لا نه ده اعلان کړې.